اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما وبعد. فمقدمي کې لله الحمد کوم بحث اول سره د مضامینو نه څه تکمیل سرته ورسید. تتمه د ما سبقه وړاندې د دویم بحث د وضاحت نه دا هم وو. اول مضمون په بحث کې فضیلت القرآن چې موږ نمونه خروار د رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث تاسو کې اوري څو نور هم واوري چې قرآن سره مؤمنه زیات شي. ترمذی شریف کې د حضرت علی کرم الله وجهه روایت ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ستكون فتن كقطاع الليل المظلم. فتنی برازي خدا فتنی پیغمبر علی السلام د تور شپې سره مشابه کړی دي. شپه کې تاریکی نهایت ډیر زیاته وي نو کانده زوره منګور یو شی سړی ته نه معلومه کیږي لاره ته ورکسي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایل چې دا فتنونه د خلاصون لاره شي. حضرت علی کرم الله وجهه چې دا حدیث کله بیاناوه هغه وخت بیان کړ چې د حارث اعور په نامه باندې شاګرد هغه حضرت علی صاحب تراغي وی فرمایل چې جمعه کې خلک ناس دي د دنیا خبرې پکې کوي. بیا دغه وخت حضرت علی کرم الله وجهه دغه حدیث بیان کړ چې رسول الله فرمایي ستكون فتن كقطاع الليل المظلم. نو دا جمعات کې د دنیا خبرې حضرت علی کرم الله وجهه دا فتنه وګڼل او بیا دا حدیث بیان کړ او رسول الله فرمایي فتنه برازي. حضرت علی صاحب فرمایي ما فتنه وکړه فمل مخرج منها یا رسول الله. دغه فتنونه به موږ په کوم عمل باندې خلاصي؟ رسول الله فرمایل کتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم او كما قال عليه السلام. دا دی الله جل جلاله کتاب سي چا سره تعلق دا په فتنه کې نه گرفتار کی. د عادیانو سمودیانو فرعونیانو د مخکینو کفارو د انبیا او حضرات واقعات الله په ذکر کړی دي. کله هغه واوري نو په فتنه کې نه گرفتار کیږي. څنګه چې هغه په فتنه کې گرفتار په قران کریم کې آینده په قیامت کې څه دي قبر کې څه دي دا واقعات په ذکر شوی. دا څوک واوري نو داسې قیامت کې دي کوم عذاب سره مخامخ کی په کوم عمل سره دیغه عمل نه بزان وساتي. جنت په کوم عمل سره زی هغه عمل وکړي. وحکم ما بینکم کوم اختلاف تاسو ما بین تر راځي څه کې سي راځي افصلی هم په قرآن کریم کې موجود دي. نور مبین ده، حبل متین ده، کلام صادق ده، فصل ده، لیس بالهزل ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دی قرآن مبارک فرمایي وهو حبل الله المتین. حبل فړی ته ویل کېږي، رسۍ ورته وایي، تاسې پړی ورته وایي. متین دی قوي مضبوط په معنا سره. کله چې یو سړی برخیزي نو په قوي مضبوط پړی سره ختلی سي، کمزوري سره نشي ختلی. چې د الله په دې کتاب باندې عمل وکړي دغه نیک اعمال هغه اسمان ته پورته کیږي. رسول الله فرمایي لا تزيغ به الاهواء. د انسان د نفسانی خواهشات دي. د دې جملې یو معنا ده کله چې اتباع قرآن کریم وکوله نفسانی خواهشات دینه سے گمراه کوي او کله احوان صاحب الاهوا مرادی بدعاتیان ته مرادی. شادی قرآن کریم اتباع کولا نو دا سړی بدعاتی نه جوړیږي نه هغه خلق په غلبه کولی شي. رسول الله فرمایي قرآن کریم داسې کتاب ده چې د چا د فلار زبان نه ده، د مور زبان نه ده، د قبیلې زبان نه ده، خو بیا هم د قرآن کریم تلاوت کولی شي. داسې اجازه الله ورته ورکړه. د قرآن په باره کې رسول الله فرمایي
من ترکه من جبار قسمه الله، کوم ظالم جابر سی قرآن کریم پری خود فی عمل ونکه هغه رب العالمین زده کړی ده، ټوکړي ټوکړي کړی ده. د دې داسې ډېر مثالونه هغه په دنیا کې. رسول الله فرمایي چې کله جنیاتو دا قرآن کریم واورېده، دا به انشاءالله سوره جن کې به بیا واقعات راسي. هغوی نور انتظار ونه که، اولا چې کومو جنیاتو د رسول الله نه قرآن کریم واورېده دا یهودو پیریان یهودو. سوره جن کې الله واقعا ذکر کړي، نور هغوی انتظار ونه کوه، اقرار یې وکړه په دې باندې چې دا د الله کلام. من قال به صدق ومن عمل به اجر. شاید قرآن کریم خبره چاته کوله دا کاذب نه ده، دا صادق ده. چا فی عمل وکړه الله ورته ثواب ورکړي. ومن دعا الیه فقد هدی الی صراط مستقیم. چا قرآن کریم ته دعوت ورکړه، هدیم راغلی هدام راغلی، صيغه دي معلومې دي مجهولې، دغه انسان ته الله هدایت صراط مستقیم ته کړی. دا انسان په صراط مستقیم باندې ده څوک چې قرآن کریم سره تعلق ساتي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت کې دي رسول الله فرمایي ان هذا القرآن مأدوبة الله، ان هذا القرآن مأدوبة الله فاقبلوا مأدوبته وفي رواية فتعلموا من مأدوبته او كما قال عليه السلام. مأدوبه دسترخوان ته وایي. د انسان فطرت مزاج الله جل جلاله داسې پیدا کړی چې وږی سي نو د دسترخوان آواز ور باندې کله کېږي. میلمه ته چې کله میلمستیا برابره سوي او د کوربه کور ته راسي نو د کور والا دا خوښوي چې دا طعام په ښې طریقې سره وخوړلی سي، چې چا لپاره برابر ده هغه یې په ښې طریقې وخوري، هغه خوشحالېږي سي. نو په قرآن کریم باندې په دې حدیث کې اطلاق دی هغه دعوت او د دسترخوان او دسترخوان باندې چې سیږي د دې سره مشابهت شوی. چې خو میلمه په خوشحالي باندې راځي، په شوق باندې راځي، او بل طرف ته چې خوراک زیات وکړي د کور والا په دې باندې خوشحالېږي راضي کېږي. نو دې سره مشابهت راغلی چې دا دی الله دی طرف نه یو مأدوبه یو دسترخوان دی تاسو لپاره. یو قسم الفاظ دی حدیث دی فاقبلوا مأدوبته، دا دی الله دعوت قبول کړي. او دویم قسم الفاظ دی حدیث دا دی فتتعلموا من مأدوبته، دا دی الله کتاب زده کړي. دی الله دی کتاب زده کول یا د دې لپاره یو معلم پیدا کول. علامه نووي رحمت الله علیه فرمایلی دي چې په عالم باندې فرض عین ده چې په دې علاقه کې قرآن کریم معلم نه وي، په یو علاقه کې د قرآن کریم معلم استاذ نه وي، د الفاظو د معنا یو عالمي یو حافظي په هغه باندې فرض عین ده چې مسلمانانو ته قرآن کریم وښيي. او که ډېر علما یې لکه موږ تاسې منطقه کې الحمدلله بیا په فرض کفایي ده، او په عامو مسلمانانو څه فرض ده. احکام القرآن لیکلي په عامو مسلمانانو باندې دا فرض ده، فرض کفایي ده چې د دوی په علاقه کې مفسر دی قرآن وي، محدث وي، که وي خو د ټولو به غاړه ور باندې خلاصوي، که نه وي دا ټول به ورسره ګناه کوي. نو حدیث کې راځي الله جل جلاله د خپل پیغمبر په زبان باندې فرمایي فتتعلموا من مأدوبته، چې دی الله کتاب زده کړي. عبدالله بن مسعود صاحب روایت کې راځي دا قرآن کریم نافع ده، دا قرآن کریم شفا ده، دا قرآن کریم د نجات ذریعہ د دنیا او د آخرت. تفسیر قرطبی د حضرت انس رضی الله عنه حدیث را نقل کړی، رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي القرآن افضل من كل شيء، قرآن کریم دی هر شي نه بهتر ده. فمن وقر القرآن فقد وقر الله، شاید قرآن کریم تعظیم وکړي دی الله جل جلاله تعظیم کړي. شاید قرآن کریم تعظیم وکړي دا دی الله جل جلاله تعظیم ده. او دی اهل قرآن په باره کې په دې حدیث کې داسې راځي
چا قرآن کریم سره تعلق دي ته اهل قرآن ویل کیږي. فمن والاهم فقد والا الله. اهل قرآن سره چا محبت وي چا دوستی وي دی الله سره محبت. ومن عاداهم فقد استخف بحق الله. دی اهل قرآن سره دی چا عداوت وي نو دی الله جل جلاله دی حق سپکاوی کړي. دا خو دی اهل قرآن په باره کې راځي. او دی قرآن په باره کې په حدیث کې داسې ذکر شوی دی من استخف بالقرآن فقد استخف بحق الله. نو قرآن او اهل قرآن دلته په وعید کې یو شی ګرځول شوی دی. ترمذی شریف په بل روایت کې راځي من تعظیم اجلال الله عز وجل. دی الله جل جلاله دی الله جل جلاله دی لوی دی بیانولو دی جملې نه دادا څنګه تعظیم دی امام مقصد ده عادل امام دی مسلمانانو دی اکرام و اعزاز. او تعظیم و اکرام دی زی شیبت مسلم ده مسلمان وی ګری سپینی. او اکرام دی حامل القرآن غیر الغالی فیه وللجافی عنه. دی حامل دی قرآن سے عالم دی قرآن کریم دا حافظ دی قرآن کریم دا دی اکرام و اعزاز دا دی اللہ جل جلالو تعظیم. خدا سے عالم دی قرآن کریم غیر الغالی فیه سے دی حد نبا پکی تجاوز نکی. حد نا تجاوز دا دا سی نه تفسیر دی کتاب الله په کتاب الله سره ثابت دی نه په حدیث دی رسول الله سره ثابت دی نه په اقوال د صحابه کرام سره ثابت دی. او تفسیر به رائے کې دا ان شاء الله ورسته مقدمه کې راځي هغه ته ویل کې غالفه ولل جافع عنه نه به دی عمل نه غافل وي. نو دی غي اکرام او اعزاز دا تعظیم دی الله جل جلاله. کنز العمال کې دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث رسول الله فرمای القرآن احب الا الله من السماوات والارض وما فيهن. قرآن کریم الله ته د ځمکې او د اسمانونو نو څه صفې دي دینه الله ته هغه محبوب ده. څوک چې سره تعلق ساتي هغه الله ته محبوب. رسول الله فرمای اشراف امتی حملت القرآن. دی ما په امت کې بهترین انسانان حملت القرآن دي. چا سي تعلق دی قرآن کریم سره ده الفاظ سره ده معنا سره ده. حامل القرآن حامل راية الاسلام. حامل دی قرآن کریم دی حامل دی بیرغ دی اسلام ده. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. یعنی دا عالم دی قرآن کریم دا له جملې دی شعائر الاسلام نه دي چې شاعر جمع شعیرتون ده په معنا دی نخ نمونې سره راځي یعنی دا نخ نمونه دی اسلام. ابي ذر غفاری رضی الله عنه فرمایي رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته مو فرمایل اوصني یا رسول الله. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم عليك بالتقوى الله فإنه راس الامر كله. دی دین دار و مدار الله ته د نزدېکت بهترینه ذریعه ده تقوا ده. او د تقوا معنا ترک د معصیت. د تقوا معنا ترک د معصیت. ترمذی شریف کې کتاب الزهد کې ذکر شوی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته د یو شخص یادواري وسوسه نفلونو او ذکرونه د ډیر زیات دي خو د ګناه نه ځان نه ساتي. او د بل کس یادواري وسوه چې نفلونه او ذکرونه خو ډیر زیات نه دي خو د ګناه نه ځان ساتي. نو رسول الله فرمایل چې د تقوا سره یو شی نشي برابرېدل. الته د تقوا نه تعبیر په رعایت سره شوی ده او د رعایت معنا د ترک د ګناه ده. نو ابي ذر غفاری رضی الله عنه ته رسول الله فرمایي اولا عليك بتقوى الله عز وجل. الله نبی رکوا ترک د معصیت کوا. د رسول الله ته فرمایي زدنی یا رسول الله نورم راته زیادت وکړه. رسول الله ورته فرمایي عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزهر لك في السماء. قرآن کریم تلاوت کوه دا نور د ایتالی پر په دې ځمکه کې نور د راحت په معنا سره راځي.
نور معنا توفیق دی عبادات او طاعات الله درکړي، نور به دې نورانیت زیات سي. وزخر لك فی السماء، دې ثواب دی تاری پاره په اسمان کې ذخیره کولی شي، په آخرت کې بدلی. ابي ذر غفاری رضی الله عنه په بل روایت کې دی رسول الله فرمایي انکم لا ترجعون الا الله بشيء افضل مما خرج منه. تاسو رب العالمین جل جلاله ته په بل عمل باندې دومره ځانونه نږدې نه کوي څومره چې په هغه څه نږدې کولی شي چې هغه د الله د جانب نه راغلی، یعنی القرآن. مما خرج منه معنا محدثینو کړي یعنی القرآن، چې په قرآن سره څومره الله ته نږدې کېدلی شي. د ابي ذر غفاری رضی الله عنه بل روایت کې دی علامه سیوطي رحمت الله علیه الاتقان فی علوم القرآن کې را نقل کړی لا یغدو احد فتتعلم آیات من کتاب الله عز وجل خیر له من ان یصلی 100 رکعات او کما قال علیه السلام. یو سړی سبایی روان سي د قرآن کریم یو آیات زده کړي، تحت لفظ ترجمه زده کړي، یو مسله هم نه پکې زده کړي، د 100 رکعاتو د نفل نه دا بهتره ده. او که د علم دین یو مسله پکې زده کړه د 100 رکعاتو د نفل نه بهتره ده. نوافل دې ته نفع لازمي ویلی کېږي، د قرآن کریم زده کول احکام پکې زده کول دې ته هغه عمل متعدي ویلی کېږي، دې ثواب هم زیاتېږي. دا د ابي ذر بل روایت. رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ده احد کې چې کله شهدا وسو، بخاری شریف کې دی، کتاب المغازی نور مواضع کې دي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوله چاته زیات قرآن یاد ده، هغه به په لحد کې د قبلې جانب ته مخې ته کېښوده، چاته به زیات قرآن یاد، چاته به زیات قرآن کریم یاد، هغه به امیر د سریه هغه مقرر کړ، یو لښکر امیر به مقرر کړ. احق بالامامت دی ائمه و ثلاثه په نسبانه اقرأهم لکتاب الله عز وجل، اقرأ ذکر سوی ایمونګ تاسو په مذهب کې اعلم ده، خو اعلم بالقرآن اعلم بالحديث، ام دې نه وتلی څه خبره نه. نو قرآن کریم سره تعلق د دنیا سعادت دی آخرت سعادت ده. په کنز العمال کې حدیث ده رسول الله فرمایي من قرأ القرآن نظرا متع ببصره او کما قال علیه السلام. چا د قرآن کریم تلاوت د مخې نه کاوه، د مصحف نه یې کاوه، متع ببصره دغه د سترګو نظر به نه ختمېږي. دا د قرآن کریم یو لوی منفعت چې ظاهري اندامونو باندې کوم اثر پروت هغه دا رسې د سترګو نظر به نه ختمېږي. نو قرآن کریم سره قوي تعلق مقدار د تلاوت خبر وړاندې تېره سوې ده چې د دې سعادت نه سر محرومه نه سو، الله دې نه محرومه کړي. تتمی د ما سبقه کې دا خبره هم زیاده شین کړي. د حامل د قرآن د آداب په باره کې عبدالله بن مسعود صاحب فرمایي چې کوم سړی حامل د قرآن ده، عالم ده، حافظ ده، په ده باندې قرآن کریم څنګه اثر وي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترین تلاوت د هغه انسان ده چې دی تلاوت کوي او ته بدن ته ګوري، مخ ته ګوري، اثار د خشیت من الله ور باندې ظاهر کیږي. د تلاوت په دی وخت کې ژړا کول دا مسنون ده. یا ابوبکر رضی الله عنه واقعات تاسو واورئ د څه سره ژړل او که هغه بوکا او ژړا یو سړی ته نه ورځي، تباکی هغه تکلف ته ویل کی سړی دا کیفیت ته هیئت داسې برابر کې لکه دی ژړا، اخر ته نه ژړا جوړ شي. دا سونه نو هغه بهترین اواز د هغه قاری دی، د هغه مسلمان چې د قرآن کریم تلاوت کوي او اثر د خشیت د الله دی ویری اثرات هغه د په مخ او بدن باندې ظاهر کیږي. دا بهترین تلاوت. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د حامل د قرآن ادب دادی که څوک شکر لګي دی به نه لګي، که څوک خاندي دی به نه خاندي، که څوک الله لعب کوي دی به نه ورسره کوي، که شپې خلک غافلې پراته دی به الله جل جلاله ته په عبادت باندې ولاړ عبادت. چا باندې چې انعام دی الله زیات وي نو شکر دی نعمت به هم دی غزیات وي، او تر دې نه لوی انعام به چیرته وي چې یو سړی حافظ دی قرآن کریم، عالم دی قرآن کریم، پدیدار دی پناه کې یا دا دنیا.
ابن ابي الحواري رحمت الله علیه فرمایي فضیل بن عیاض رحمت الله علیه ته مونږ راغلو اپ کور کې جننو مونږه طالبانو نو مونږ خپل مابین کې سره ویلې چې د قران کریم د تلاوت سره د ډېر زیات مینه لري اسه نه راوځي تاسو تلاوت شروع کړئ نو یو مرګري تلاوت شروع کړ د کړکۍ را خلاص ابي ویلې چې مونږ د استادانو نه د قران نه زده کاو د دین مونږ نه زده کاو د استادانو دروازو ته بلاړو کې بناستو کله به غویرا بهر حلقه دې درس به برابر سو نو مونږ به نه قران کریم بیا زده او تاسو دې الله کتاب زایک بیا د محدثینو مفسرینو په دې کې اختلاف ده چې په لارې باندې یو سړی رواني د قران کریم تلاوت ورته جایز ده کنه جایز ده نو د دابې د پاسه امام بخاری رحمت الله علیه را نقل کړي د قران کریم تلاوت جایز ده چې دابه مزل کوي او خپل یو سړی د احناف په مذهب دار چې په تواب کې رواني مزل کوي د قران کریم تلاوت کولای شي خو داسې تلاوت بیا مکروه ده چې په بازار کې یو سړی ناست د سورۃ یاسین وایي د دې لپاره چې خلک پیسې ورکړي څو غوږم نه ورته نیسي یا په لاره باندې روان یو د قران کریم تلاوت کوي ورته توجه یې نه یا بل چاته تکلیف ته نه جوړي دا بیا دی الله دی کلام ضایع کول دي د فضیل بن عیاض رحمت الله علیه په دې نسبت نو د قران په آدابو کې دا دي په داسې طریقې باندې په داسې مکان کې په داسې ځای کې هغه تلاوت سي چې تعظیم دی کتاب الله ورسره دی الله دی کتاب هغه تعظیم قطع دی تلاوت هغه بیا رانسی جندب رضی الله عنه فرمایي صحابي ده چې موږ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه اول ایمان زدک بیا په دومره مرتبه کې قرآن ته نزدک نو ایمان دې موږ کامل شو پیغمبر علیه السلام خو دعوت ورکاو لا اله الا الله وانی رسول الله دا ایمان او ورسته بیا قرآن کریم ته قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایلی دي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله داعی الى الله قرآن ده داعی الى الله پیغمبر ده داعی الى الله مؤذن ده خلق عبادت ته راغواړي او داعی الى الله دغه معلم دی قرآن کریم ده دا به قرآن کریم او فضیلت نو د جندب رضی الله عنه دی وینا خلاصه ده خدای چې د ایمان نورسته چې په کوم شی باندې تکمیل دی ایمان راځي هغه قران کریم د سې چا سره تعلق دا به ان شاء الله په د 8600 آیاتونو کې موږ تاسو وورو چې څنګه سره ایمان هغه کامل کیږي و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمان سوره انفال کې د حق مسلمانانو د کامل مؤمنینو چې کوم صفاتونه الله جل جلاله ذکر کړي یو صفت دا ذکر کړی چې د قران کریم آیاتونه ووري نو د دوی په ایمان کې هغه زیادت راسي نو د ایمان کې زیادت او نقصان ضعف او قوت د حدیثو خبرې دي د متکلمین او حضرات ارای دا د سی مراد زیادت او د نقصان قوت هغه ضعف د مراد سی ایمان ور سره قوي کی او دا په قران کریم سره سی ور سره تعلق وساتل شي دا خو تتیماری ما سبق اسوا رازو دویم بحث په مقدمه کې هغه په بیان دی ضرورت ال الوحی کې لاندې لدینا دو مضامین بیانې کې بیان دی دلائل دی ضرورت ال الوحی او دویم هغه معنا دی وحی لغتن اصطلاحا اقسام دی وحی دی دلائل دی بیانېدلو نه وړاندې یو تمهید یو مقدمه ووري الله خالق ده مسی والله مخلوق او په دې مخلوقاتو کې احسن المخلوقات چې قران کریم په دې باندې قائل ده لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم دا انسان اشرف المخلوقات دا انسان الله جل جلاله داسې مخلوق پیدا کړی ده چې مخدوم ده دا دنیا کې څومره مخلوقات دی الله جل جلاله دې دای خدمت کوي ورسته به ان شاء الله دا خبر بیا واضح راځي انسان ته الله جل جلاله یو جوهر ورکړی دی چې عقل ده
چې په دې عقل سره انسان د ډېرو زیاتو مخلوقاتو د الله نه کار اخلي. چې د انسان نه قوي دي، مضبوط دي، فیل ګوره، زمری ګوره، شجاعت یې ګوره، خو انسان ته نه کار اخلي. یو وخت یې راونیسي په پنجره کې. عقل الله ورکړی. ظاهري حواس الله ورکړي دي، باطني حواس الله جل جلاله ته ورکړي دي. خو دا سدا اصول د سعادت دي او دا اصول د شقاوت دي. دا عمل د سعادت ته او دا عمل د شقاوت ته. په دې کې انساني عقل ناکافي ده، عاجز ده. حواس کمزوري دي، عاجز دي. دا ځان ته نسي معلومولی. یو خو د عقل هغه بنا په تجربي او په مشاهداتو باندې ده. د صحیح عقل صورتونه ډیر کم دي، د فاسد عقل صورتونه هغه ډیر زیات دي. تاسو اوس ګورئ دا قرآن کریم او دا د موږ تاسې محاور څومره خلک ورته ناست دي. صحیح عقل صورتونه هغه ډیر کم دي او د فاسد عقل صورتونه هغه ډیر زیات دي. بل په عقل کې دا نقصان ده چې د وهم ورباندې غلبه راځي. وهم نه دا مغلوبه کېږي. یو مثال یې داسې ده چې په ځمکه باندې یو سړی رواني، قدم څومره ځای نیسي همدغومره د دیوال د پاسه نیسي. چې په دیوال یو سړی ځي هلته نشي تللی، وهم وایي چې ورځېږي او د ځمکې په سر باندې تللی شي. مړي نه خلک ویرېږي، وایي داسې راجګ شي وبه مې خوري، نو مړی خو اول راجګېږي نه. که راجګ شي خو هغه مخکینی انسان دی چې وړاندې خوړل نه کول، اوس هم نه کوي. خو د وهم غلبه هغه په عقل باندې راشي. عقل دا وهم ته سلطان القوا ویلی کېږي. عقل ورسره مغلوبه شي. د عقل اکثره فیصلې هغه غلط دي. چا عقل وایي چې معبود المر ده، د چا عقل وایي چې معبود هغه بت ده، د چا عقل وایي چې معبود هغه یو انسان ده. انسانانو عبادت. او عقل د غضب د غصې نه مغلوبه کېږي، د شهوت نه مغلوبه کېږي. د غصې په وخت کې ټول حرکات د لیوني، الفاظ هم د لیونتوبي، حرکات هم د لیونتوبي، وروسته په خپلو اعمال باندې پرېښمان. او د شهوت نه مغلوبه کېږي. یو لوطي، یو زاني. د عقل تقاضا خو یې دا ده چې دا د ټول عمر بدنامي ده. څوک در باندې خبر سو او دوه قبیلې د زنا سره هغه بدنامېږي، د زاني او د مزني. خو یو دوه منټه چېرته لذت وي که نه، عقل مغلوبه سي، شهوت غلبه وکړي، یا هر څه نتیز. پاتې سو حواس د انسان. دا هم په دې باره کې ناکافي دي چې اصول د سعادت او د شقاوت ځان ته معلوم دي. انسان ته الله حواس ورکړي، سترګې دي، دا لیدل کوي. نو اندازتن په یو میل کې چې سترګې روغي، بل انسان سړی پیژني چې دا پلانکی دی. له دې نه چې لرې نو شکل او صورت به معلومیږي چې انسان د پیژني به نه. باز په 3 میله کې په یوه کنده کې چرګوړی ویني. انسان غوږونه چې برابر وي نو دا په 3 میله کې आवाज اوري چې په خبر باندې پوه شي. او سپی چې دا په 6 میله کې आवाज اوري چې ته شپې ګرځېدلې را ګرځېدلې یاستئ، معلومات ورته کېږي. ډېره کمزورې आवाज هم اوري. څوک شینی ورته وایي، څوک کنی ورته وایي. دا په 45 میله کې د اوښ د پښو څپهری اوري چې قافله کوم طرف ته روانه ده. الله دې ته نږدې کېږي، بیا په حیواناتو پسې سرېږي، وینه ترې جذب کېږي. مخکینو غلو به د ځان سره داسې ګرځاوه چې کوم طرف ته به دی روانېده، ما هغه طرف ته به قافله روانه وه، غله به پسې لاړل، غلا به یې کول. نو دا حواس خو د حیواناتو سره ستره، خو هغه مکلف بالعبادت نه دي. دې نه معلومه کېږي چې په دې حواسو سره دوی د اصول د سعادت او د شقاوت نسي معلومولی. نو څه ته ضرورت پیدا کېږي؟ کلام الهي ته ضرورت پیدا کېږي. نو له دې مقدمې نه وروسته دلایل واورئ. اول دلیل په دې باره کې چې قرآن ته انسان ضرورت لري، پیریان ضرورت لري، دلیل بقایي ورته وایي. دا بقا څه د دوام حیات او بقا په دې دنیا کې، دا محبوب فطري دی. انسان د ډېر محبت ورسره ده، دې ته محبوب فطري ویلی کېږي.
سپیږي دلته مې قتل ده، څوک مې قتل کوي هغې لارې ته نسي. څوک ورباندې حمله کوي د ځان دفاع کوي، مریض سي د ځان علاج کوي چې مړ نسي. او دا داسې نعمت دی الله جل جلاله د حیات دا ژوند په دې دنیا کې. الله وایي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم. نو چې یو ژوند نه په دنیا کې د دنیا نعمتونه به سړی څه وپېژني، څه به لذت یې نه واخلي. چې ژوند په دنیا کې نه وي نو ایمان به نه وي، عمل صالح به نه وي، جنت به نه وي. جنت د نعمتونو د به محبوب. نو دا ژوند په دنیا کې دا محبوبي فطري ده، او دا بقای څه ده تل تر تله دا هم محبوبي فطري ده. د انسان سره ډېره مینه ده چې تل پاتې شه. د مر خبره په هر چا باندې ښه نه لګي. بیا علما وایي چې د ټولو انسانانو دا یو محبوب ده، دا محبوبي فطري د ټولو انسانانو، او دا نسی کېدلی چې یو شی دی د ټولو انسانانو هغه محبوبي فطري او دې ته د ناممکني عقلي او ناممکني فطري وویلی شي. دا ممکنه ده په دنیا کې. ناممکني عقلي ناممکني فطري داسې یو مثال لري لکه ته ووایې چې 4 په 4 کې 14. نو چېرته یو انسان هم په دې باندې قایل نه ده چې دا 4 په 4 کې ضرب کې نو 14 دی نه جوړ شي. اسې 4 چې ټوکړې ټوکړې کې نو 14 ځای بسې څه خو زیاتېږي نه. نو یو شی ناممکني فطري ناممکني عقلي د ټولو انسانانو نسي کېدلی. او حال دا دی چې دا د دوی هغه محبوبي فطري ده. په دنیا کې په چین کې یو مړی ډېره زمانه هغه په ګبینو سونده کې واچي، ډېره زمانه هم داسې ایښی غوښه ګورئ تاسې یو کال هغه نه خوسا کېږي. مرګ دی خلک واچي مالګه ورباندې واچي یو کال هغه نه خرابېږي، دې نه زیاته وي. د مصر په آثار قدیمو کې علوم القرآن د شمس الحق افغاني رحمت الله علیه لیکلي دي چې یوه مڼه څه داسې موم ورباندې وهل سوي دي 15,000 کاله کېږي چې هغه. نو انسان سره داسې آلات او اسباب شته ده چې یو شي سره یو ځای کړي ډېر وخت هغه بقا پیدا کړي. نو آیا د الله جل جلاله په دې خزانې کې به داسې یو څه نه وي چې د انسان روح سره تعلق وساتي او هغه ته الله جل جلاله بقا ورکړي؟ دا د داسې کومه تمنا ده، دا کوم فطرت ده، دا محبوبي فطري ده، هغه یې د لپاره حاصل شي. لا زوال ذات الله ده، صفات الله دي، یا ابدي او ازلي دي. هغه ذات دی الله دی او صفات دی الله دی. په صفاتو دی الله کې کلام دی الله جل جلاله. نو دغه کلام الله جل جلاله دنیا ته راولېږه چې د انسان دغه محبوبي فطري چې هغه بقا دائمه ده، حیات دائم ده، دا یې د لپاره حاصل شي. خو فرق لري، یو په صورت د ایمان کې ده او بل په صورت کفر کې ده. چا چې په ایمان راوړی ده عمل یې ساتلی قرآن کریم باندې، نو بقا دائمه الله په صورت جنت کې ورته ورکړي. چا چې انکار کړی عمل نه ده کړی، دا بقا دائمه الله په صورت جهنم کې ورکړي. خو دغه محبوب فطري یا دغه تمنا د انسان په دنیا کې ولې نه پرېږدي؟ خو دنیا کې زوال راځي، په ماپیها کې زوال ده، په دنیا باندې زوال راځي. نو دا خو بقای بدی نه لري. دویمه دا ده که د انسان دغه تمنا په دنیا کې پوره وي نو دنیا خو بیا د دې برداشت نه لري. تر 2,000 انسانان د ورځې پیدا کېږي، 8,000 وفات کېږي، داسې د یوې احصایې له مخې. نو په د انسانانو شمار زیاتېږي ورځ په ورځ، او چې مړه نه شي زوړوالی ورته راځي. نو څومره تکلیف وي په دنیا کې، دا څوک نه به څومره پکې کړه. نو الله جل جلاله د دوی د ارمان د پوره کولو دپاره، د محبوب فطري د سر ته رسولو دپاره بل جهان الله جل جلاله پیدا کړي، هغه دار د آخرت. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسار. ظالمانو دپاره خسار سو، جهنم ته ځي. د مسلمانانو دپاره لوی رحمت سو، هغه جنت ته ورسره ځي. نو انساني عقل د اصولو د سعادت او د شقاوت په باره کې ناکافي و. الله جل جلاله قرآن کریم راولېږه، هغه اصول د سعادت او د شقاوت الله جل جلاله بیان کړل.
د کسب اختیار الله بنده ته ورکړي. اوس عمل کې ایمان راوړي کې نه راوړي، دې ته دلیل بقایي ویل کی. دویم دلیل په ضرورت الا الوحی کې دلیل قانوني ده. د انسان په دې بدن کې دوه قوت الله پیدا کړی دي. یو ته قوت شهوانیه یا شهویه ویل کی، دویم ته قوت غضبیه ویل کی. د قوی شهوانی اثر دا ده خوراک، چیکاک، لباس، استوګنه، کور د دې شي طلب کوي، او د بلوغ نه وروسته د نکاح طلب کوي. دې ته ویل کېږي محبوبات جسمانی ظاهري، او دوی محبوبات معنوي دي چې هغه دین ده او رتبه ده، د دې سره هغه مینه لري. نو د قوه شهوانی اثر دا چې د دغه وو شیانو هغه طلب کوي. د قوه غضبانی اثر دا چې د وو شیانو په دې طلب کې څوک سره مقابل مزاحم راسي، نو غضب غصه ورزي، قتل و قتال کې جنگ کی. دا دغه امور به دی په کومې هغه طریقې سره حاصلوي، د خوراکو، د چیکاکو، د لباسو، د کور والا شیان، او یا نکاح، رتبه او دین. او دې باره کې چې څوک سره مقابله کوي، نو دا فیصله به په کوم قانون باندې کېږي. نو ضرورت پیدا کېږي د جګړې او د اختلاف په دې وخت کې یو قانون عادلانه ته د انصاف والا قانون ته ضرورت پیدا کېږي. دا قانون به د چا وي؟ دا قانون به د داسې ذات وي چې هغه علمي محیط لري. دا یو. دا قانون به د داسې ذات وي چې رحمت کامله لري. دا قانون به د داسې ذات وي چې قدرت تامه لري. دا قانون به د داسې ذات وي چې هغه غیر جانبداري لري، د چا سره څه تعلق د قوم او د زبان او د وطن دي شي نه وي. علمي محیط ته ولې پکې ضرورت ده؟ علمي محیط ته ځکه ضرورت ده چې د انسان د دنیا ژوند، د انسان د آخرت ژوند، او د انسان د اعمالو نتایج دا به ټول ورته معلوم وي. اوس که زانیه او مزنیه دوی سره راضي سو په دې زنا باندې، نو خو ظاهرا خو دوی د ځان لپاره منفعت ګڼي، خو مکمل جامعې ته دا تاوان ده. د نتایجو په اعتبار سره دا تاوان ده. یو اته تو غلام دغه ذکر واخلي چې دوه کسانو ته خو به منفعت وکړي، خو د نتایجو په اعتبار سره او د جامعې دپاره دا سراسر تاوان. دغه علم یوازې د الله جل جلاله ده. دا علمي محیط، کلی، ذاتي، تفصیلي علمي محیط، دا خاصه د الله جل جلاله چې د انسان لپاره په دنیا کې کوم شی نافع، په آخرت کې کوم نافع، او د نتایجو په اعتبار سره کوم اعمال هغه د دوی لپاره ښه دي، په قبر کې، په آخرت کې، په حشر و نشر کې. دا یوازې علم دی چا ده؟ یا الله جل جلاله. نو هغه عادلانه قانون کې دقسې علم ته ضرورت، والله بكل شيء علیم. دوم سے ضرورت ده رحمت کاملت. چا کې چې رحم نه وي، غفلت نه راځي. د غفلت په وخت کې د ظلم فیصلې کېږي، او رحمت یا الله جل جلاله کامل. الله ارحم بعباده من رحم الام بولدها، من الام بولدها. دی مور دی رحم هم دی الله جل جلاله رحم غزير. نو رحمت کامله ته ضرورت شو، یا عادلانه قانون په دی وخت. قدرت تامه ته ضرورت، قدرت کاملت. کوم سړی چې عاجز وي، دی بل نه ویریږي، بیا د عدل فیصله نه شي کولی. ان الله على كل شيء قدير. قدرت کامل دی الله جل جلاله. او عادلانه قانون په دی وخت کې د انصافي فیصلې په دی وخت کې غیر جانبداري ته ضرورت ده. قل هو الله احد الله الصمد. الله صمد هیڅ چاته محتاج نه ده، او محتاج سړی د احتیاج دی وجه نه دی بل لحاظ ساتي. لم یلد ولم یولد، نی والد سته نی بچی سته، ولم یکن له کفوا احد. هیڅ چا سره هیڅ قسم مشابهت نه لري، چې یا لحاظ د وطن وسی او د ظلم فیصله وسی، یا لحاظ د زبان یا د قوم. نو دا صفتونه چې د عدل قانون حاکم کی او د عدل فیصله کیږي، دا صفتونه به پکې، او دا صفتونه یوازې د الله جل جلاله دي.
نو انسان ضرورت پیدا سو عادلانه قانون ته چې هغه قانون دی الله ده، نو الله د خپل رحم په تقاضا سره دا قانون ورته راولېږي چې هغه قرآن کریم ده. وحی الهي ده د انسان ضرورت دې ته دلیل قانوني ویل. دریم دلیل غذایی. د انسان بدن مرکب د دوه شیانو نه، یو دا ظاهري بدن ده، وینه ده، صفرا ده، اډوکي دي، غوښه ده، او بل په دې کې دننه یو جسم لطیف الله پیدا کړی چې روح ورته ویل کی. دا جسم کې ودی اسمان الله دی، کوم مخلوقات دی الله دی، جسم کې دی اسمان په مابین کې دی اسمان الله دی، جسم کې په دې سر باندې دا الله جل جلاله دا دی بدن دی تربیت لپاره پیدا کړی دی، بدن غذا او دا محبوبات جسمانی دی انسان دی چې دی ولګي او دی تندې په دی وخت کې اوبو ته میلان کېږي، مړۍ ته میلان کېږي، کاڼې تیږې ته نه کېږي. دویم په دی بدن کې الله جل جلاله روح پیدا کړی چې دی روح ته عالمی امر وایي، عالمی بالا ورته وایي. ویسألونک عن الروح قل روح من امر ربي، امر ربي ده. دا بدن مادي ده، د دې لپاره مناسبه غذا الله جل جلاله د مادیاتو نه پیدا کړي چې دا کوم خوراک چې کاک شیان دي. او روح سدا عالمی بالا ده، عالمی امر ورته وایي، غیر مادي ده. د دې لپاره غذا الله جل جلاله د عالمی بالا نه راولېږله، غیر مادي چې هغه وحی الهي قرآن کریم. اوس که قرآن کریم نه وای راغلی دنیا ته، نو تعالی الله عن ذلك علوا کبیره داسې به ویلی کېده چې دا د الله په الوهیت او په دې علم کې یو نقص ده. تعالی الله عن ذلك مثال علماو داسې بیان کړی، یو میلمه راسي په یو آس باندې راکیبي او میلمه ته د کور مالک ووایي چې ته بهر ودرېږه، آس به زه نه نه بوځم، اکرام و اعزاز به یې وکړم. خلک به وایي چې دا څومره ناپوده ده د کور وال. اوس راکب بهتره ده که مرکوب بهتره؟ راکب بهتره ده چې انسان. نو دا د انسان ظاهري بدن بهتره ده که روح بهتره؟ روح هغه بهتره ده. نو د روح لپاره که الله جل جلاله غذا نه وای رالیږلې، نو دا به د الله په صفاتو کې بیا یو نقص و. تعالی الله عن ذلك علوا کبیره. نو د روح مناسبه غذا چې د انسان ورته ضرورت و الله جل جلاله راولېږله چې قرآن کریم ده. شولګ او تند راز محبوبات جسمانه دي، نو غذا د بدن د بدن هغه طرف ته میلان کی. او کله چې په دې روح کې مرض پیدا سو او یو انسان هغه مسلمان وي، نو یا به عالم ته ځي یا به قرآن کریم ته کېني چې ما په روح کې دغه تکلیف پیدا سوی، هغه دغه طبیبانو ډاکټرانو سره علاج نشي کېدلی. آخر به هغه قرآن کریم ته ځي ځکه دا محبوب روحاني ده. دې ته دلیل غذایي ویل کېږي. بل دلیل دوائي ده. دې خلاصه دا ده، کله کله د ناکاره خوراک دی وجه نه په بدن کې مرض پیدا سي، هوا بیکاره سي بدن کې مرض پیدا سي، انسان د ځان علاج کوي. د ناکاره مرګرو دی وجه نه په روح کې مرض اجسه پیدا کیږي. د ناکاره ماحول دی وجه نه په روح کې هغه مرض پیدا سي، تکلیف کې پیدا سي. نو د بدن علاج خو په دواګانو دي شیانو سره کېدلی سي، او د روح علاج الله جل جلاله په دې کلام سره کېدلی سي. معلمي وي او کتابي هغه د روح علاج سره وکولی سي. نو قرآن کریم الله جل جلاله راولېږه چې په دې روح کې هغه بیماری پیدا سي، نو الله ورته شفا نصیب کړي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بل دلیل، پنځم دلیل نوراني. د ځمکې او د اسمان په دې مابین کې د اسمان نه لاندې څه الله جل جلاله پیدا کړي دي، څه په سترګو سره لیدلی سي، څه په عقل سره معلومېدلی سي. خو ګورئ کوم شی چې په سترګو سره لیدلی سي، په دې سترګو کې الله نور پیدا کړی، خو د هغه خارجي نور ته یې ضرورت شته. د ورځې لمر ده او د شپې د سپوږمۍ رڼایي سي، لیډ سي، بجلۍ رڼایي سي، دې ته یې ضرورت شته. که د شپې د یوه سړي سره بجلۍ نه وي، په لاره کې به پړی پروت وي، دی به ګمان منګور ورباندې کوي، او منګور به پروت وي، دی به ګمان پړی ورباندې کوي، تمیز یې نشي کولی. خارجي رڼایي ته یې هغه ضرورت شته.
د انسان په دې بدن کې دننه الله جل جلاله عقل پیدا کړی ده. نو وړاندې خو موږ دا خبره وکوله چې عقل کمزوری دی، حسن اعمالو قبح اعمالو، چې دا حسن دی او دا ناکاره دي، په سلیم العقل سره معلومېدلی شي. خو د دې معلومات هغه په کلام الهي سره ده چې دا اعمال حسن دي او دا اعمال قبیح دي. په کومه اعمالو باندې رب راضي کېږي، په کومه اعمالو باندې الله جل جلاله ناراضه کېږي. نو یې نن په دې بدن کې الله یو رڼایي پیدا کړې ده چې عقل ده، او دا کافي نه و، تر دې چې یوه خارجي رڼایي الله ورته راولېږله چې قرآن کریم ده. دې ته دلیل نوراني ویل. بل دلیل په ضرورت الى الوحی کې دلیل حبی. دلیل حبی مطلب دلته دا ده چې دا د انسان فطرت الله داسې پیدا کړی ده چې د یو معبود سره محبت وي. تاسې ګورئ په دې دنیا کې د بوتانو عبادت کېږي، د لمر عبادت کېږي، روسانو د لیلن هغه عبادت کوو، د خپل بادشاه هغه عبادت یې کوو. داسې خلک اوس په دنیا کې شته چې د قبرونو عبادت کوي، د پیرانو هغه عبادت کوي. نو دا د انسان فطرت الله جل جلاله داسې پیدا کړی دی چې دا د معبود سره محبت. نو تر څو چې قرآن کریم دنیا ته نه و راغلی، دا معلومات نه کېده چې دا معبود حقیقي څوک ده. نو الله جل جلاله قرآن کریم نازل کړ په رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې. نو انسان ته دا خبر وښودله چې محبوب حقیقي به هغه څوک چې هغه خالق دی. تاسې بوتان دا خالق نه دی، نو دا معبود حقیقي هم نشي کېدلی. دې ته دلیل حبي ویلی. بل دلیل اتباعي ده. اتباع دا یو حسن ده، یو کمال ده چې اولاد د مور پلار کې فساد په کور کې نه راځي، شاګردان د استادانو کې فساد ماحول ته نه راځي، راعیت د امیر هغه اطاعت کوي، په دې مملکت کې فساد نه راځي. دا یو حسن ده، یو کمال، صفت مدح. خو اسباب د اتباع لپاره چې کوم شی سبب د اتباع، سبب د اتباع قدرت ده، سبب د اتباع احسان ده، سبب د اتباع حسن ده. نو رعیت چې د پولیسو د عسکرو هغه اطاعت کوي، خو هغه قدرت لري. چا سره احسان وکړه، څه یې ورته ورکړل، نو اطاعت یې کوي، وایي احسان یې راسره کوي. حسن ظاهري، حسن معنوي. علماء ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعي صاحب، بلال رضی الله عنه چې د رنګ نه تورو حسن معنوي الله ورکړي. انیک اعمالو صاحبانو علم او حسن ظاهري څوک لري، د انسان طبیعت داسې د صيغه طرف ته میلان کوي. دا اسباب هغه د اتباع دي. خو دغه اسباب په انسان کې ټول اعطاء الهي ده، ذاتی صفتونه نه دي. توفیق دینی خو اعمال دی الله دی جانب دی. حسن معنوي، حسن ظاهري چاته الله ورکړي، خو دی الله دی جانب نه. اقتدار او قدرت الله ورکړي، دی الله دی جانب نه. صاحب دی احسان وي، خو الله به یو مان ورکړي، په بل باندې به احسان کوي. نو دی انسان دا ذاتی صفتونه نه دي، دی الله جل جلاله ذاتی صفتونه دي. دا ټول اسباب دی اتباع په الله جل جلاله په ذات کې هغه موجود دي. خو دی الله به اتباع کوي. څنګه اتباع وکړي؟ کوم وخت کې به د مازدیګر لمونځ وي، د ماسپښین لمونځ به وي، په مال کې به د زکات څومره حصه وي، مال به په کومې طریقې سره ویستلی کېږي، بیت الله نګر شاپیره به طواف څنګه وي، کوم به ارکان د اسلامي، کوم به عمل صالح وي، کوم به عمل طالح وي. انسان له دې نه عاجز و. دا معلومات انسان ته نه کېده، نو ضرورت پیدا سو کلام الهي ته الله جل جلاله کلام راولېږه چې په دغه طریقې اتباع سره الله راضي کېږي، او په دغه طریقې سره الله ناراضي کېږي. دا اعمال الله ته خوښ دي، او دا اعمال الله ته خوښ نه دي. دې ته دلیل اتباعي ویل کېږي. بل دلیل په ضرورت الى الوحی کې دلیل نفسیاتی ورته وایي. مختصر غنی د مقدمه کې شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ذکر کړی. مثال داسې ذکر کړی، په سارا په یو دشت کې یو ظالم یو فقیر انسان ونیسي، قتل یې.
نو دا قاتل په دغه ځای کې نه د حکومت نه ویریږي، نه له ورثو د مقتول نه ویریږي، هېڅوک هم دلته نه چا لیدلی. خو بیا هم د ده په دې زړه کې انقباض را پیدا کېږي، یو قسم خفګان را پیدا کېږي. دا حالت خو موږ تاسې لیدلی نه ده، الله دې نه راویني چې ظالمان سو یو مسلمان قتل کړو، خو یو انقباض را پیدا کېږي، ګرنجوالی داسې را پیدا کېږي، خفګان پیدا کېږي. دا ولې پیدا کېږي؟ دا د یو قانون نه تجاوز شوی ده، او دا قانون دی چا ده؟ دا قانون دی الله جل جلاله ده. نو د انسان فطرت تقاضا دا ده چې خالق یو قانون لري، خدای ته نه خبر نه اوسي دا قانون به څه دی، نو الله جل جلاله ته نه خبر کو دغه قانون دنیا ته راولېږي چې قرآن کریم. بل دلیل په ضرورت الی الوحی کې دلیل تخلیقی ده. د دلیل تخلیقی خلاصه دا ده په دې دنیا کې انسان ما سوا دی انسان ته ویل کېږي مخدوم، ما سوا دی انسان ته ویل کېږي خادم. عجیبه لا دا دی، دا لمر دی انسان خادم ده، دا وریځه، دا باران، دا ونه، دا کاڼي حاجي صاحب، دا خاوره خدای ته نه کار اخلي. خو دا خادم څه ده؟ دا محتاج نه ده، مخدوم محتاج ده څه انسان. خو په انسانانو کې خادم محتاج دی، نو هغه مخدوم څه ده؟ محتاج ده، خادم محتاج ده. که دا مخدوم مړ سي انسان ده، ځمکه نه ورسره مري، لمر نه ورسره ختمېږي، او که دا خادم نه وي دا مخدوم ختمېږي. نو خلاصه دلته دا سو چې انسان او خادم دی انسان سو. نو د انسان نه ما سوا دا مخلوقات الله جل جلاله د انسان د تربیت لپاره پیدا کړ. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض، دا د انسان د خدمت لپاره سو. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. نو د خادم د انسان پیدایش حکمت خو بیان سو دي چې انسان خادمان یو تربیت سره کی. نو دا انسان به الله محمد پیدا کړي. اس قسم مطالبه بل دی انسان نه چې اشرف المخلوقات احسن المخلوقات دا به محمد وي. نو دا خو فعل حکیم ذات نه ده. الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خدا دی الله دی عبادت لپاره پیدا کړي. نو دا معلومات به دوی ته څنګه وسی چې کوم عبادت الله ته خوښ ده او کوم عبادت الله ته خوښ نه ده، کومه طریقې سره عبادت قبول ده او په کومه طریقې سره عبادت الله ته قبول نه ده. نو الله جل جلاله کلام راولېږه، قرآن کریم راولېږه چې په دغه طریقې عبادت الله ته قبول ده او په دغه طریقې عبادت الله ته قبول نه ده، او دوی خو د عبادت لپاره الله پیدا کړي. نو ضرورت یې قرآن کریم ته پیدا سو. بل دلیل په ضرورت الی الوحی کې سلسم دلیل راځي، دلیل ترحمی ده. د دلیل ترحمی خلاصه دلته دا ده، جنت الله پیدا کړی، جهنم الله پیدا کړی. جهنم دی فارم الله مخلوق پیدا کړی، انسانان الله پیدا کړی، جهنم ته ځي. اوس که دا انسان له دې نه خبر نه وای چې په دغه عمل باندې زه جهنم ته ځم او په دې عمل باندې زه جنت ته ځم، خبر نه وای او ده ته عذاب ورکول کېده، نو دا به یو قسم ظلم و زیادت. یو ماشوم ده اور بلیږي، یو سړی په کرسي باندې ناست او ماشوم را روان ده، نه پیږي اور ته ځان غورځوي. خو ټول خلک به دا وایي چې دا سړی په زړه کې رحم نه لري چې یو ماشوم د معذب کېږي او دی ورته ناست ورته ګوري. نو دا دی الله جل جلاله دی رحم نه ډېره بعیده او لرې خبره چې یو سړی د جهنم په دې اور باندې سوځولی کېږي او دی خبر نه وي چې زه ما ته په کوم عمل باندې سزا راکولی کېږي، ما کړي څه. نو الله جل جلاله قانون راولېږه، قرآن کریم راولېږه چې په دغو اعمالو باندې تاسو ته عذاب درکولی کېږي او په دغو اعمالو تاسو ته ثواب درکولی کېږي. نو انسان په انساني ژوند کې کلام الهي ته ضرورت ده، وحی الهي ته ضرورت ده. الله جل جلاله دا کلام راولېږه. دا خلاصه د دې دلایل سو. دویم مضمون په دې بحث کې معنا دی وحی، اقسام دی وحی. وحی په لغت کې الاعلام فی خفاء ته ویل کېږي. الاعلام فی خفاء. جبريل علیه السلام به رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی، چا نه لیده
رسول الله به خبر ک. دومه لغوي معنا اشاره سریعه ته ویل کی. نو اشاره سریعه به داسې وسیره تګ دی جبرئیل علیه السلام د سدرة المنتهى ازمکه ته د انسان په دې مزل سره 50,000 کال مزل او دای په یو ان کې راورسي. دی واحد بل معنا کما زمن الوحاسلامها دا کانی باندې کوم لیکل سوي د لیکل ته مې وحا ویل کی. او معنا اصطلاحي دی واحد القاء الكلام الا الانبياء. انبیاء حضراتو ته دی الله جل جلاله دی کلام القاء دې ویل کی وحی. وحی په اعتبار دی معنا لغوي سره کله کله دی الهام په معنا سره راځي. واوحى ربك الى النحل واوحينا الى ام موسى التسكم وحی ذکر سوی نه ادي الهام په معنا سره. اقسام دی وحی وحی ابتداء سلور قسمه ده. وحی فطری، وحی ایجادی، وحی عرفانی، وحی دی نبوت. وحی فطری ماشوم بچای سی دی مور نه پیدا سی یو شایم نه پیزنی دی مور دی سینې نه شودې راکش کول دا پیزنی. والذي قدر فهدى خلق كل شيء ثم هدى. دی خوراک دی چکات لاري الله جل جلاله دو مخلوقات ته کو دي دي ته وحي فطري ویل کی. دویم قسم وحي ایجادي چې دا دی انسان دی عقل کوم ایجاد دی. انسان عقل په شپاړو حصو باندې تقسیم شوی اوس پوری په دنیا کې د شپږ حصې استعمال شوی د لاس لا پاتې ناشنا ناشنا شیان وجود دې ته وحي ایجادي ویل کی. بل وحي عرفانی داسي اولیاء الله وتعالى الله جل جلاله دې جانب نه کومه القاء په قلب کې کېدل شي چې تعبیر په کشف او په الهام سره کېدل شي دې ته وحي عرفانی ویل کی. بل وحي نبوت. وحي نبوت بیا په دوه قسمه ده بالواسطه بلا واسطه. بالواسطه سی واسطه دی جبريل علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری شریف کی باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې باب کې صدیقی په دې روایت کې سی پښتنه دی حارث بن هشام سوی دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه چې تا ته وحی څنګه راځي کیف یاتیک الوحی یا رسول الله. پیغمبر علیہ السلام فرمایل احیانا یاتینی مثل سلسله الجرس. کله کله وحی ماته داسې راځي لکه پیغمبر علیہ السلام ته بس وحی راتله کله به نږدې وسره داسې आवाज لکه د ګبینو دی مچو او کله داسې لکه د شنګانی आवाज. دا یو قسم سو وحی نبوت چې په دې حدیث کې ذکر شوی. دویم قسم واحيانا يتمثل لي الملك. جبريل عليه الصلاه والسلام به دیحه الکلبی رضی الله عنه په دې شکل صورت کې رسول الله تعالی راځي. هغه ډیر حسین صحابي. دا دوه قسم وحی سوا. او دریم قسم وحی د نبوت ان روح القدس نفس في روعي. جبريل عليه الصلاه والسلام دغه خبري القاء د ما په دې ځل کې کړی ده. دا درې قسم وحی د نبوت بالواسطه راغله. او قران کریم ګوري په دې هغه وحی روعي کې نه ده نازل شوی. قران کریم په وحی سلسله کې او په وحی تمثلی کې قران کریم نازل شوی. د حضرت صدیقی رضی الله عنها په دې روایت کې راځي چې بخاری شریف کې ذکر شوی سخت یخنی بوا پس رسول الله باندې وکړه وحی راتله په دې تندی مبارک کې باندې ملغلرو په شان باندې داسې خولي را رواني. دارک مبارک باندې پیغمبر علی اسلام داسې راوچت چې دې وحی ثقل په پیغمبر علی اسلام باندې ودروندواله. دې ته وحی د نبوت بالواسطه ویل کی. وحی د نبوت بلا واسطه سی واسطه د جبرئیل علیه السلام نه پکې. د لیلۃ الاسراء په دې شپې باندې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته
د سدرة المنتهى نه بره څه ورکړی سوي 15 منځونه وو خواتیم د سوره بقرې وو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلی سو کوم امت دی اراده د حسنی وکي حسنه یې ونه کړه د دې لپاره به حسنه لیکلی سي که حسنه یې وکوله نیکي وکوله یو په لسه به یې بدلی کوم امت دی اراده د ګناه وکوله د دې لپاره به ګناه نسي لیکلی که دا یې پرېښودله ګناه یې ونه کړه د دې لپاره به نیکي لیکلی سي او که ګناه یې وکوله نو یو په یوه به یو په لسه به یې د دې لپاره نه لیکلی نو دا خبرې دي الله جل جلاله دی جانب نه رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړې سوي وي بلا واسطه الملک جبرئیل علیه السلام پکې واسطه دا خبر هم دلته ذهن نشین کوي کشف الباری لیکلي مختلف اقسام دی وحی ذکر کړي دي تلقی بالقلب ورته ویل کیږي وحی منامی ورته ویل کیږي خداسي هغه تغییر په دې الفاظو کې راغلی دا مخکینی سي کوم اقسام دي دې ته دا خبر راځي کشف الباری دا لیکلی سي د جبرئیل علیه السلام د راتګ نه وړاندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته اسرافیل علیه السلام او د جبرئیل علیه السلام راتګ رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته اولا چې هغه سوی په غار حرا کې سوی ده دا به ان شاء الله د مقدمې په دې جز کې راسي چې معرفت دی اول ما نزله جبرئیل علیه السلام څنګه راغی او څه پیغمبر علیه السلام ته راوړ دین اولانی اسرافیل علیہ السلام رسول کریم صلی الله علیه وسلم ترات او دا خبره بیا روح البیان لیکلی سراتک دی جبرئیل علیہ السلام رسول الله ته دی 3000 کرته نه واخله تر 15000 کرته پوری جبرئیل علیہ السلام رسول الله تعالی غلی دنیا او نور انبیاء او حضرات تراتک دی جبرئیل علیہ السلام دی 3000 کرته نه زیات نه رسول دا هم اکرام دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا سراتک دی جبرئیل علیہ السلام هغه دومره زیات شوی دا دویم بحث سره د دو مضامینونه چې بیان دی دلایلو دی ضرورت ال الوحی او بیان دی اقسام دی وحی دی معنا دی وحی لغتا او اصطلاحا بس دی جمعه ورځ ده بس ده سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم کوم مرګري چې روزدار دي دغه لپاره یو حدیث وایم ان شاء الله د اکثر مرګرو روزي مدرسه کې په بعد د ټولو روزي بخاری شریف کې د روزي د ثواب څخه شرایط ذکر شوی دی په یو حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري رسول الله فرمایي د کوم سړی روزه وي په روزه کې د قول زور نه پرېږدي والعمل به د دې دواړو جملو په مابین کې مناسبت داسې ده قول زور هر ناروا خبرې ته ویل کېږي کله د دې اراده په زړه کې وي او په عمل ونه کولی شي ګناه نه ده چې کله په عمل وکولی شي غیبت وي په سترګو باندې کومه ګناه ده په غوږو باندې کومه ګناه ده په خولې باندې کومه ګناه ده په نور اندامونو باندې کومه ګناه ده او دا په روزه کې چا ونه کړه نو دغه روزه الله ته قبول ده او که دغه ګناهونه چا په دې روزه کې وکول فلیس لله حاجة د حاجت معنا دلته د التفات په معنا سره فلیس لله التفات فی ان یدع طعامه وشرابه بس الله جل جلاله دې د عبادت توجه نه کوي د عدم توجه معنا د عدم قبولیت چې خوراک کې پرې کړي او چې کا کې پرې کړي ځان ته تکلیف ورکړي ده نور به د روزي ثواب نه نو روزي سره ډېر احتیاط وکړي تر ماقام وکړي دا نه خراب نشي مشهور متل د خلک وایي دوستړی خدای ناراض او دې کې بیا رانسو بل دا خو د جمعې ورځ ده د جمعې په ورځ کې ډېر غفلت کېږي موږ تاسو کې ټول مسلمانانو دا زوال سے کله موسه دي سه وخت مکروه 10 منټ دا زیات احتیاط سے پکې وکي دا 15 منټ نو عبد الله بن عباس صاحب په دې کې صلات تسبیح کاوه دا ډیر مبارک وخت عام ورځو کې د زوال نورسته رسول الله فرمایي په اسمان کې یو خاصه دروازه د رحمت خلاصي بیا سې د جمعې ورځ نو عبد الله بن عباس صاحب صلات تسبیح کاوه دلته په مدرسه کې تقریر وړاندې شروع کیږي نو صلات تسبیح کله کې ونځي
مخکې به طالبانو کاوه. بل غفلت دا ده چې د اذان کله وسي، اول اذان، نو له دې نه وروسته تخلف حرام ده. تخلف څه ته ویلی کېږي؟ تخلف دې ته ویلی کېږي چې د لمانځه د تیاري نه ماسوا هر عمل نور بیا مکروه ده، که خوراک وي، که چیکاک وي، که د دیني کتابونو هغه مطالعه وي. نو چې کله اذان وسو مونږ په د اذان کې احتیاط کوو، زر یې نه کوو څو ګناهګار نه سي صاحب د مدرسه کې طالبان. نو چې کله ما اذان وسو نو بیا به بل کار نه کوي، خاص یوازې به د جمعې د لمانځه لپاره تیاری کوي. د جمعې په د لمانځه سره د 10 ورځو ګناه معاف کېږي. خو څنګه ورسره معاف کېږي دا د 10 ورځو ګناه؟ من غسل واغتسل وبکر وافتکر، چا غسل وکړه، پاکې جامې یې واغوستلې، سړی وي دا یې صفا سوتره ومینځلې، او د هر چا نه وړاندې جومات ته راغی، اول صف کې کېناست، ودنا من الامام، امام ته نږدې و، خطبه یې واورېدله، ولم یلغه، او ګناه یې ونه کوله د خطبې په دې دوران کې، چې یا غږېدلی یا بل پې ویلي چې مه غږېږه، او د چا په دې اوږو باندې قدمونه نه یې اړولي د لمانځه نه وړاندې د لمانځه نه وروسته، نو د 10 ورځو ګناه الله جل جلاله ورته معاف کړي. دا د جمعې لمانځه ته قدم اخیستل دا په بخاري شریف کې دی حدیث صاحب، دا قدم داسې ده لکه جهاد فی سبیل الله کې څوک کوي، د جهنم اور په هغه باندې حرام ده چې جمعې لمانځه ته څو قدم وهي. زنانه به څه کوي؟ د زنانو لپاره په بخاري شریف کې دي کنه چې د اختر په ورځ باندې دوی 2 رکعاته نوافل وکړي، دا یې د اختر لمونځ ده. د جمعې په ورځ باندې دا سنت زوال چې دا اوس مې خبره یاده کړله، صلات تسبیح وکړي، نو دوی باندې خو جمعې لمونځ نشته ده، یو خطبې اورېدل په دوی باندې نشته ده. که دوی صلات تسبیح وکړي نو څه اشکال هم د دوی لپاره نشته، او کور کې دننه صلات تسبیح وکړي یا نور نوافل وکړي، الله جل جلاله د جمعې د لمانځه ثواب ورته ورکوي. نو مدرسه کې دننه هر چیرته، نو دې سره ډېر احتیاط وکړئ. ګورئ د جمعې په ورځ باندې چې کله زوال وسي، نو یو سړی سفر ته نشي تللی تر څو د جمعې لمونځ نه یې کړی، پې فرض وکړه، کله د جمعې لمونځ وکړي بیا سفر ته تللی شي. او بعضې محدثین او نور دا وړاندې مې چې کوم بیان کړه دا خو د احنافو مذهب، او بعضې محدثین حضرات فرمایي چې د زوال نه وړاندې هم دی د جمعې په ورځ باندې سفر نشي کولی، چې تر څو پورې هغه د جمعې لمونځ نه یې کړی. دې ته یوم الابیض ویلی کېږي، د نور والا ورځ ورته ویلی کېږي. کوم مسلمان سړی په دې ورځ باندې وفات شي که نه، هغه ته عذاب قبر نشته، جهنم ته نه ځي، څومره هم ګناهګار یې الله یې معاف کړي. د فضیلت د زمانې سره قبض د روح د مخامخ شوی ده، او ده ته شهید ویلی سوي، شهید لپاره عذاب قبر نه وي، د ده لپاره هم عذاب قبر نه وي. نو جمعې لمانځه ته وختي ځئ، په شوق سره ځئ. محدثینو حضراتو رایه دا ده چې دا زوال سړي باندې په جومات کې دننه وځي، نو دې ته مهاجر ویلی کېږي. مهاجر معنا چې په هاجرې کې وختي جوماتو ته راغلی، نو الله ثواب دې ورکوي لکه یو وښي چې په دې ورځ باندې صدقه کړی. او خو موږ ته ستا ادنا معلومه کېږي، خو په هغه زمانه کې ادنا نه و، اوس به هم ډېر قیمتي، 1 لک نه خو به اوچت، نو دومره صدقه یې د الله جل جلاله د رضا لپاره کړي، او داسې صدقه چې هغه هم الله تقبلوي. او 2مه مرتبه کې راتګ بیا د صدقې د واحد، او بیا همداسې څومره سړی ناوخته کېږي هغومره په ثواب کې بیا کمای رسي. سبحان ربي.